له ټولو هېر یم اوس د چا په حافظه کې نه یم له ټولو هېر یم اوس د چا په حافظه کې نه یم داسې تصویر یم چې بالکل په آینه کې نه یم او زما محبت ستا هېرول زما په وس کې نشته زما محبت ستا هېرول زما په وس کې نشته ته باور وکړه اوس په خپله اراده کې نه یم سلامونه ستړي مه شئ د وصال یوټیوب چینل درنو لیدونکو او د ادب زانګو خپرونې درنو مینوالو درنو لیدونکو د ادب زانګو خپرونه پیل شوله هغه خپرونه چې موږ پکې تکړه شاعران لیکوالان او همدارنګې ادیبان راغواړو خوشبختانه ویلی شو چې نن ناست په خپرونه کې ځوان تان تکړه شاعر امداد الله همدرد دی همدرد صاحب تاسو ته ښه راغلاست یو او ډېره مننه کوم چې زموږ دعوت مو ومنو ډېره مننه تاسو ته سلام هارون جانه او د وصال یوټیوب چینل ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه ډېره مننه چې تاسو وخت راکړو زه مو دعوت کړم خوشحاله اوسئ ډېره مننه زه هم ډېر خوشحاله یم همدرد صاحب چې په نننۍ برنامه کې له تاسو سره یم همدرد صاحب که د دې ځای پیل وکړو چې لیدونکي هم پوه شي چې همدرد صاحب زده کړې تر کوم ځایه پورې کړي دي او لومړی زده کړې چېرته کړي دي او همدارنګې بیا د شاعري ډګر ته څنګه راغی لومړنۍ زده کړې خو مې په ننګرهار کې کړي دي لیسه مې هلته ویلې ده او ورپسې مې 2 کلن انسټیټیوټ ویلی دی دلته کابل کې کثیر رشتوي انسټیټیوټ نه فارغ شوی ډېر ښه ډېر ښه همدرد صاحب که دا راته ووایي په اوس وخت کې ستاسې په نظر باندې د چا د شعرونو نه تاسې ډېر متاثر یاستئ او همدارنګې د چا شعرونه ډېر اورئ اوس خو ټول ښه شاعران دي ځوان شاعران ځوان کومه طبقه چې ده ډېر ښه روان دي مخکې تاسې یادونه وکړه اظهار خوشحال بیخي همداسې تر څنګ باقر صاحب چې ډېر ښه روان دی او خوښېږي مې تراب صاحب بالکل واقعیت سره تراب صاحب ډېر ښه شعرونه لیکي او بیا د وطن لپاره ډېر احساساتي چې خلک ډېر احساساتي کوي واقعیت تراب صاحب ډېر یو ښه شاعر دی ستاسې په نظر باندې همدرد صاحب دغه شعر لیکل یو احساس دی او که نه هر څوک وغواړي چې شعر ولیکي لیکلی سي زه وایم که څوک وغواړي په زور سره شعر ولیکي لیکلی شي خو هغه خوند به پکې نه وي کوم چې په الهام یا احساس سره منځته راغلی زما په اند باندې شعر لیکل کېږي په زوره هر څوک هم لیکلی شي هر څوک هم شاعر کېدلی شي خو هغه چا باندې چې الهام راځي هغه به تر ټولو ښه شعر وي تاسې یعنې وایي چې شعر احساس دی الهام دی که نه کله داسې شوي دي چې تاسې د شپې راپاڅېدلي سئ د شپې 2 بجې 3 بجې او دغه الهام در باندې راغلی او شعر مو بیتونه مو لیکلي بلې ډېر زیات بیخي داسې یو شپه راپاڅېدم تندر سپوږمۍ نیولې وه تندر سپوږمۍ نیولې وه او نو ما ویلی چې تندر چې نیولې وه بېګا سپوږمۍ ما ته مې رایاده شوه زما سپوږمۍ تندر چې نیولې وه بېګا سپوږمۍ ما ته مې رایاده شوه زما سپوږمۍ د غونډ غزل داسې دی چې اورو یو ستاسې دغه غزل اورو غزل داسې دی چې ما ته مې رایاده شوه زما سپوږمۍ تندر چې نیولې وه بېګا سپوږمۍ او ښه مې ورته وژړل په سرو سترګو چا مې ځورولې وه لیلا سپوږمۍ یو ځلې بیا مورو ډېر ښایسته دی ښه مې ورته وژړل په سرو سترګو چا مې ځورولې وه لیلا سپوږمۍ او خدای خبر چې چا به ګناه کړې وي خدای خبر چې چا به ګناه کړې وي خدای خبر چې چا به ګناه کړې وي نن بدله شوې وه رښتیا سپوږمۍ یو ځلې بیا مورو ډېر ښایسته دی خدای خبر چې چا به ګناه کړې وي نن بدله شوې وه رښتیا سپوږمۍ او شونډې یې د مخ نه هم بدرنګې شونډې یې د مخ نه هم بدرنګې وي شونډې یې د مخ نه هم بدرنګې وي نه کوله نن شپه هېڅ رڼا سپوږمۍ ډېر ښایسته دی او هسې که رښتیا را باندې وایي څوک هسې که رښتیا را باندې وایي څوک هسې که رښتیا را باندې وایي څوک هر څه راڅرګند کړل د دنیا سپوږمۍ او نه همدرده اوس مې تندر وپېژان نه همدرده اوس مې تندر وپېژان ما چې کله ولیده نن بیا سپوږمۍ الله ډېر ښایسته ډېره زیاته مننه همدرد صاحب واقعیت سره چې ډېر یو ښه بیتونه مو لیکلي واقعیت ډېر خوند مې ترې واخیست او زه په ده مطمئن یم چې لیدونکي به مو خوند ترې اخیستی وي همدرد صاحب که دې ته راشو چې شاعرۍ مو څومره وخت کېږي چې شاعري کوئ او تر دې دمه پورې مو څومره شعرونه لیکلي دي تقریبا 8 صنف کې وم چې لومړی مې د مکتب په دوره کې د صنف نه پیل وکړو 8 صنف نه چې یوازې دا ترانې او سټیج ته به راتلم او له سټیج سره مې ځان بلد کړ وروسته مې شاعرۍ سره مینه شوه تر اوسه پورې نو ډېر
دومره ډېر هم لیکلي نه دي خو په روان یو انشاءالله. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. همدرد صاحب دا ځینې شاعران وایي که نه چې که چېرته یو څوک د چین نه متاثره نه شي نو هغه د شاعرۍ الهام پرې نه راځي، احساس پرې نه راځي. همدرد صاحب د چین نه متاثره شو چې د شاعرۍ دغه الهام پرې راغی او احساس پرې راغی. لومړي سر کې ما درته ویلې چې مکتب دوره وه او زموږ د سټیج سره علاقه وه. سټیج ته راغلو غوښتل مو چې شعر او شاعر نور ښه شعرونه به مو ویل پردي، نو له همدې عاملو چې شاعرۍ سره بیخي مینه مو پیدا شو او د شعر په لیکلو باندې مصروف شو. خو زه وایم چې زما هر غزل، شعر، نظم وی لیکل شوی حتما یو احساس لري. بالکل. ځکه ما مخکې درته ویلی چې سپوږمۍ رایاده شوه ومې لیدله، شعر مې په ولیکل. په همدې ترتیب سره که درته ووایم چې کله مثلا یو څوک په چا مین وي او هغه در څخه لاړه شي، نو ما ویلی چې داسې ښکارېږي چې له حده و اندازې ووتم، زه په رښتیا د محبت له دایرې ووتم. الله، یو ځل بیا مو ډېر ښایسته دی. داسې ښکارېږي چې له حده و اندازې ووتم، زه په رښتیا د محبت له دایرې ووتم. او ما په دې ښار کې ستا د حسن پلټنه وکړه، خو زه مجبور شوم له دغې زاویې ووتم. او په کلیوال حسن مې زړه لکه لونګ بایللی، ته خبر نه یې چې د ښار له مایکدې ووتم. الله، ډېر ښایسته. دغه بیت یو ځل بیا مو ورو. په کلیوال حسن مې زړه لکه لونګ بایللی، ته خبر نه یې چې د ښار له مایکدې ووتم. او دلته هر څوک په نصیبونو باندې ځان خرڅوي. دلته هر څوک په نصیبونو باندې ځان خرڅوي، زه هم د مینې له میدانه په همدې ووتم. الله، ډېر ښایسته دی. یو ځل بیا مو دغه بیت. دلته هر څوک په نصیبونو باندې ځان خرڅوي، زه هم د مینې له میدانه په همدې ووتم. او صبر چې مخکې د نفرت کلي ورانېږي که نه، صبر چې مخکې د نفرت کلي ورانېږي که نه، ستا په تهمت کې زه له سترې حادثې ووتم. او همدرده نن هر سړی مینه کې ځان ورکوي. همدرده نن هر سړی مینه کې ځان ورکوي، خو زه روغ جوړ د محبت له دروازې ووتم. ډېر ښایسته دی، ډېر ښایسته دی. ډېره مننه همدرد صاحب. دغه بیتونه هم داسې معلومیږي چې په مینه کې مو ماتې خوړلې ده او یا په مینه کې مو ضربه خوړل. څه خبره وه؟ شاید همداسې واوسي. یعنې ممکن چې بالکل شاعري په خپله د شاعر هر څه درته ښکارندویي کوي. بالکل انځوروي. ډېره مننه همدرد صاحب. یو شاعر باید د شاعرۍ کوم اړخ ډېر تعقیب کړي او په کوم اړخ باندې ډېر فوکس وکړي چې په شاعرۍ کې؟ زه خو وایم چې لومړی فوکس د شاعر په دې وکړي چې څنګه د وطن حالات خلکو ته تصویر کړي او څنګه یې په ښه شکل سره د یتیمانو غږ د شعر په ژبه باندې، د مظلوم ولس غږ د شعر په ژبه باندې نورو ته ورسوي. زه وایم چې په همدې ډېر فوکس وکړي. بالکل. ډېره مننه همدرد صاحب. کله هم داسې شوي دي چې یو غونډه کې یا په یو مشاعره کې مو شعر ویلی او بیا ستاسې دغه شعر د کورنۍ وګړو لیدلی یا اورېدلی او بیا درته ویلی چې همدرد صاحب هغه بیتونه خو یو ځل بیا مې کور کې؟ ډېر زیات یقین یې همداسې ده. زه ډېرو رسنیو سره تللی یم او ورغلی یم او میلمه شوی یم، خو ما نه کور کې څوک خبر هم نه وي چې زه راشم هغوی زما خپرونه ګوري. او زه ډېر څوک نه خبروم ځکه تاکید علت اکثره کورني مشکلات دي. او که لاړ شم هم خپرونه وکړم بس چوپیا تېره شي، بېرته فیسبوک ته شیر کوم، خو نه نور زه څوک نه خبرم. بالکل. ډېره مننه همدرد صاحب. که دا ته همدرد صاحب چې د شعر په کورنۍ کې په کوم فورم باندې ډېر کار کوئ؟ په نظم باندې کار ډېر کوئ که په غزل باندې او که په ټپیزو باندې بیا ډېر کار کوئ؟ خپله مې غزل خوښېږي او ډېر کار په غزل کوم. همیش فوکس مې په غزل باندې وي او همیش غزل لیکم. په غزل کې مو داسې څه ولیدل چې په غزل باندې مو ډېر کار وکړو؟ یو دا چې قافیه او ردیف یې ډېر ښه راځي او ډېر ښه تکلمه کېږي. زما په دې خوښېږي چې که هر څنګه غزل ولیکې ډېر په زړه پورې راځي. ځینې شاعران بیا وایي چې دا زړه درم پکې ښه راټولېږي که نه؟ بالکل. هر څه ما درته ویل چې هر اړخ ته پکې لاړ شي نو انشاءالله بیډ به پکې نه راځي، پاتې به پکې نه راځي. ډېره مننه همدرد صاحب. راځئ چې په غزل کې دومره ډېرې خبرې دي، تاسو نه به یو ښکلی غزل واورو، لیدونکي هم په تمه چې ستاسو یو ښکلی غزل واورو. زما یو غزل دی چې خوښ شوی مې جانان دی ټکی ټکی. خوښ شوی مې جانان دی ټکی ټکی. چې خوښ شوی مې جانان دی ټکی ټکی، دا زما د زړه ارمان دی ټکی ټکی. الله، یو ځل بیا مورو. او چې خوښ شوی مې جانان دی ټکی ټکی، دا زما د زړه ارمان دی ټکی ټکی.
او مخکې نظم چې خبره خرابېږي بس د ډېرو بدګمان دی الله ډېر ښه بیا ته بار بار اورېدو ورځي یو ځل بیا مننه مخکې نظم چې خبره خرابېږي بس د ډېرو بدګمان دی ټکی ټکی او اننګي له شرابو نه خواږه دي اننګي له شرابو نه خواږه دي خو په پوزه یې پیزوان دی ټکی ټکی او دا خبره هیره نه کړې د زړه سره دا خبره هیره نه کړې د زړه سره ستا په سترګو کې توفان دی ټکی ټکی او محبت د لیونتوب سره مزه کړي محبت د لیونتوب سره مزه کړي د هر چا پکې تاوان دی ټکی ټکی او ای همدرده غاړه راکه لار اوږده ده بخښنې سره ای همدرده غاړه راکه چې بدل شي ستا په شونډو کې خفګان دی ټکی ټکی ډېره مننه همدرد صاحب واقعیت ډېر ښکلی غزل و او ډېر خوند مې ته واخیسته همدرد صاحب ستاسې هر غزل هر بیت په بار بار اورېدو ارځي ډېره مننه کوم همدرد صاحب دا چې د خپرونې د پای شیبې هم دي راځئ تاسو نه به یو پیغام واورو هغه شاعرانو ته مو پیغام څه دی چې همدا اوس په شاعرۍ باندې نوي راغلي دي او شعرونه لیکي ډېره مننه له تاسې نه په زحمت شوی را سره زما پیغام مخکې مې هم درته ویلی چې ډېر فوکس وکړئ چې مینه او محبت اوس په افغانستان کې اچھا خبره امکان نه لري ځکه دا ولس منمه چې مینې ته اړتیا لري خو بدبختانه چې اوس داسې حالات دي چې سړي ته هغه شعر او شاعري هم ډېر خوند نه ورکوي اوس د زلزله ځپلو سره مرسته لومړنی فوکس دی چې باید خلک یې وکړي په پکتیا او نورو ولایتو کې نو پیغام مې شاعرانو ته دا دی چې د همدوی تصویرونه راواخلي او د شعر په ژبه یې وړاندې کړي ټولنې ته ډېره مننه همدرد صاحب سوړ ژمی دی هوا هم باراني ده او ته نه یې سوړ ژمی دی هوا هم باراني ده او ته نه یې دا ته یې او دا ستا مسلماني ده او ته نه یې دا زړه مې داسې شوی دی په نه خبره جاړي په نه خبره جاړي راپېښه عجیبه پریشاني ده او ته نه یې ما فکر وکړو ته رانه روانه یې قسم دی په فلم کې وروستی خدای پاماني ده او ته نه یې او کلونه تیر شو ستا د وجود وږم پسې مرمه کوټه مې د دې عطرونه خالي ده او ته نه یې درنو لیدونکو له تاسې نه نړۍ مننه کوم چې تر دې دمه پورې له موږ سره پاتې شوئ یوه ځانګړې مننه د وصال ښوونیز مرکز له محترمې ادارې څخه کوو چې د دغې مرکز په مالي ملاتړ او همکارۍ باندې دغه خپرونه تاسې ته وړاندې شوه دا وه د ادب زانګو خپرونه چې ما هارون روشن تاسې ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم ښه وخت